صبر وکړئ دوستانو، اول را سره دغه ویډیو ګورئ او بیا ورته د دې د جوړولو طریقه درښایم. او دغه ویډیو ما جوړ کړله او ټیک ټاک ته مې اپلوډ کړله او په پیلنۍ ویډیو باندې تاسو کتلی شئ چې څومره ویوز راغلل. نو اول را سره دغه ویډیو شارټ کلیپ وګورئ او بیا ورته د جوړولو یو مکمل طریقه درښایم. السلام علیکم دوستوں، میرے ساتھ عثمان غازی میرے اسٹوڈیو میں موجود ہے. हम बात करते हैं उस्मान गाजी ड्रामों के बारे में और उस्मान गाजी से मैं पूछता हूँ, उस्मान गाजी आपका कितने ड्रामे और फिल्में हैं? वालेकुम अस्सलाम समीउल्लाह, मेरी टोटल 30 से ज्यादा ड्रामे और फिल्में हैं जिनमें मैंने काम किया है। वाह उस्मान गाजी, वाह कि आपने बहुत ज्यादा ड्रामों में काम किया. ملګرو دوستانو، څنګه چې تاسو دغه ویډیو کتله غواړئ چې دغسې ویډیو جوړه کړئ، نو دا ویډیو بیا ستاسو دپاره ده. په پیلني سټپ کې به زه تاسو ته درښایم چې تاسو به د لیکلو نه دغسې تصویر څنګه جوړوئ. په دویم سټپ کې به زه تاسو ته درښایم چې تاسو به د هغه تصویر نه ویډیو څنګه جوړوئ. او په دریم سټپ کې به درښایم چې تاسو به په هغه ویډیوګانو او تصویرانو باندې خبرې څنګه ایډ کوئ چې هغه خبرو سره ریل خوله خوځئ، لکه څنګه چې تاسو زما ویډیوز وکتله. نو ملګرو، په نن ویډیو کې به درته کمپلیټ طریقه درښایم. زیاتو ملګرو به ما نه په وټساپ باندې غوښتنه کوله، سمیع بھائی ته دا ویډیو څنګه جوړوي او دا دې څنګه جوړه کړې ده. نو راځئ نن درته طریقه درښایم، ویډیو ستاسو دپاره ده. نو ملګرو، د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې یوه غوښتنه لرم، که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ سمې HUB دا زموږ د یوټیوب چینل دی، دا در سره لازم سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن در سره پریس کړئ چې دغسې خوندورې ښایسته او زبردست ویډیوګانې تاسو ته پر وخت میلاویږي. نو راځئ ځو د موبایل سکرین ته، خو د موبایل سکرین نه تاسو مخکې په دې سکرین باندې دغه رقم باندې کلیک وکړئ او دغه آپشن در سره ووهئ چې تاسو سره د موبایل د سکرین غټ شي او هر ټکي باندې سټپ بای سټپ پوه شئ. ملګرو دوستانو، زه د موبایل سکرین ته راغلم. په نن ویډیو کې یاسم زه تاسو ته همدغه طریقه درښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې دغسې د یو دوو کسانو سره کښېنئ په سټوډیو کې او د هغه سره ګپ شپ ولګوئ. نو زه ویډیو ډیره زیاته نه اوږدوم، ځکه چې ویډیو ډیره اوږده شي بیا څوک نه ګوري پوره. نو ویډیو د دې لپاره ما جوړه کړې چې تاسو یې پوره وګورئ او طریقه زده کړئ او پیدا ترې اوچته کړئ او ځان ته خپل کنټینټ جوړ کړئ. د پردې ویډیوګانو کتلو نه بهتر دا چې تاسو خپلې ویډیوګانې جوړې کړئ او ټیک ټاک، فیسبوک او یوټیوب ته اپلوډ کړئ قربان. نو ملګرو، زه به اوس ګوګل یا کروم ته راشم. تاسو سره هر یو ویب سایټ وي هلته کې به لاړ شئ. نو ملګرو، زه راغلم ګوګل ته، بره به زه ولیکم ګوګل AI سټوډیو. ملګرو، لیکلو کې به غلطي نه کوئ. ګوره ما به راولیکل ګوګل AI سټوډیو. په سلو درته ویډیو جوړم چې تاسو په هر څه باندې پوه شئ. دلته دوه ویب سایټ په یو کلر کې راځي، خو چې کوم برنې دی په دې باندې به کلیک نه کوئ، دا لاندیني باندې به کلیک وکړئ. ما پې کلیک وکړل، تاسو را سره کتلی شئ. تاسو سره به ملګرو دوستانو دغسې رقم انټرفیس راشي. دلته دا کلی آپشن دی، نینو بنانا یې ولا لیکلي دي، په دې باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. دا بره نه وینئ، بیا لاندې پلس ایکن دی، په پلس ایکن باندې به کلیک وکړئ. نو تاسو سره به ستاسو ګیرلي کولاو شي. دا لاندې اپلوډ فوټو دی، په دې باندې به کلیک وکړئ، ستاسو ګیرلي به دغه رقم کولاو شي. د دغه نه به تاسو دوه تصویران اپلوډ کړئ. یو به خپل تصویر اپلوډ کړئ، یو چې څوک ځان سره په سټوډیو کې کېنول غواړئ نو د هغه تصویر به اپلوډ کړئ. نو تاسو کتلی شئ چې ما د عثمان غازي خپل تصویر اپلوډ کړلو او دا لیکل مې ورسره وکړل. دا لیکل به تاسو ته کوم ځای کې میلاویږي، د دې طریقه درښایم، خو تاسو به تصویر دغه رقم اپلوډ کوئ چې مکمل فل HD وي. دا لیکل درته په اخره کې در کوم. اول راسه د تصویرانو ګورئ دا څومره فل HD کې دی. ملګرو، د دې طریقه به درته هم درښایم چې تاسو به تصویر څنګه فل HD ته کنورټ کوئ، خپل ساده تصویر چې په انډرایډ موبایل که تاسو ویسي که په آیفون ویسي، خو تاسو به فل HD ته کنورټ کوئ. نو ملګرو، تصویر ما سره جوړ شولو، تاسو را سره ریزلټ کتلی شئ. دا لیکل به چې کومو لیکلو دا تصویر جوړ شو، دا لیکل به زه تاسو ته د ویډیو په اخره کې در کوم. ملګرو نو د ویډیو تر پای را سره پاتې شئ. ملګرو، دغه تصویر زه په یو اپس کې جوړم، جیمینای په نوم باندې، دا پلی سټور کې میلاویږي. پلی سټور نه انسټال کړئ. بره بیا تاسو ته دا کریټ ایمیج ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. دا کیله غوندې کې هم داسې ما پې کلیک وکړو، لاندې پلس ایکن دی، په دې باندې ګیرلی باندې به کلیک وکړئ او تاسو به خپل فون میمرۍ ته راشي. د دې نه به دواړه تصویران اپلوډ کړئ چې څوک ځان سره کېنول غواړئ. ما د عثمان غازي او خپل تصویر هغه رقم اپلوډ کړلو، دا لیکل مې ورسره وکړل او دا بلیک غشي باندې مې کلیک وکړل. ګوره ما سره لوډینګ شروع شولو، زما تصویر جوړېدل شروع شو. نو تاسو ما سره کتلی شئ ملګرو دوستان، زما تصویر جوړ کړلو مکمل زبردست ریزلټ کې. نو په دې باندې کله چې دا تاسو ډاونلوډ کوئ که نه، طریقه درښایم. په دې باندې به کلیک وکړئ، بره د هغه شی دی، په دې باندې کلیک وکړئ، دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. خو په دې کې یو لوګو راځي ملګرو، دا شارټ غوندې کې لوګو ده، دا به تاسو څنګه ریمو کوئ. راځي د دې طریقه هم درښایم.
ملګرو د لوګو ریمو کولو لپاره تاسو به انشوت اپس انسټال کړئ د پلی سټور نه. دا به هر چا سره وي، دا د ایډیټینګ یو اپس دی چې هر سړی پیژني. نو ملګرو ما اوپن کړو، تاسو ته ښکاري بیا په ایمیج باندې به کلیک وکړئ، فوټو په امینس کې نه په دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله مو کلیک وکړلو بره په پلس ایکن باندې کلیک وکړئ، هغه تصویر اپلوډ کړئ کوم نه چې لیکل ریمو کوي، لوګو ریمو کوي. اوس دا لاندې ګوره ملګرو د جیمینای د اپس دغه لوګو دا ریمو کول غواړم هر چاته چې پته لګي چې دا په جیمینای جوړ شوی، چې دا پته چاته نه لګي. نو تاسو به راشي لاندې دا ریمو کړئ، په دې باندې به کلیک وکړئ، بیا په کلیک وکړئ او په دا لوګو باندې به کرخه راکاږئ، ګوته به راکاږئ، نو دا به تاسو سره ریمو شي. ملګرو په انشوت اپس کې به دا تاسو تر اوسه پورې نوي کتلی، چې چا نوي کتلی په کمنټ کې ماته نو لیکي چې ماته پته لګي چې ویډیو تاسو تر دې ځای پورې وکتله او د دې شي تاسو پته نشته. ګوره زبره دا تصویر دی کنه درې تصویران دي، د دې نه دا یو ریمو کوم. نو په دې باندې ما کرخه راکاږله ملګرو، دا ریمو شو. صحیح ده. ګوره عثمان غازی سره دغه کومه پیاله دا ما ریمو کړله، ګوره ورته په 2 سکندو کې تاسو ته پیاله ریمو کوي. ګوره دا ما طرف ته کومه پیاله دا ما ریمو کړله. په تصویر کې چې تاسو خوښ نه هغه تاسو ریمو کولی شئ. ملګرو دوستانو د کوم لیکلو نه چې ما دا تصویر جوړ کړلو، نو دا لیکل درته زه په سکرین باندې کوم، اینده تاسو ته په سکرین باندې دا لیکل ښکارېدل. نو ملګرو د دغه لیکلو نه تاسو سکرین شاټ راواخلئ. سیده چې کله مو سکرین شاټ راواخیستلو نو تاسو به بیا ګوګل ته راشئ. په ګوګل کې بره دا کیمرې آپشن دی، په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا چې کله مو کلیک وکړلو ملګرو ستاسو ګرلي کولو شوله، دا کوم سکرین شاټ مو چې راایستی دی په دغه سکرین شاټ باندې به کلیک وکړئ او ملګرو دا لیکل به دغه رقم کاپي کړئ او له ځان سره یې وساتئ. بیا جیمینای ته او ګوګل اے آی سټوډیو دواړو ویب سایټو ته تللی شئ او په هغې کې دغه رقم تصویر ځان ته جوړولی شئ. ملګرو دوستانو زما ویډیو تر 6 منټ پورې راغله او کله چې ویډیو غټه شي ماته پته لګي چې زما فین زما فالوور هغه ویډیو نه ګوري، ځکه چې دومره ټایم نن سبا د چا سره هم نه دی. نو انشاءالله دا پیلنی پارټ و، دویم پارټ په سبا ته یا بله ورځ ته زه اپلوډ کوم. نو هغې پورې زموږ یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې درنه میس نشي. په دویم پارټ کې به زه تاسو ته درښایم چې دا تصویر به تاسو ویډیو ته څنګه کنورټ کوئ او په هغې باندې به خبرې څنګه کوئ. نو ملګرو هغه پارټ ډېر لازمي دی، نو هغه کتلو دپاره لازم چینل سبسکرایب کړئ. سیده نو انشاءالله دویم پارټ په راځي، په هغې کې به زه تاسو ته درښایم مکمل طریقه. نو ملګرو تر هغې پورې زموږ سره پاتې شئ، پلوي الله مو سپارم.